قدرمن هیوادوالو السلام علیکم. د امریکا هیواد کوم 50,000 قرعه کشۍ ویزې چې اعلان کړي دي د 2026 کال لپاره، نن په دې برنامه کې به زه تاسو ته ټول د دې ویزې د اپلای کولو، دې ته د غوښتنلیک استولو، فورم ډکولو پروسیجر به په عملي ډول باندې ښیم، او تاسې چې هر چیرته هستئ د دې نړۍ په هر ګوټ کې خپل کور کې د موبایل له طریقه یا د کمپیوټر له طریق نه کولی شئ چې دغه فورم ډک کړئ او خپل چانس وازمایئ او دې ویزې ته اپلای وکړئ. مخکې د دې نه چې تاسې دې ویزې ته اپلای وکړئ، ډېرې خلکو ډېر ویډیوګانې نشر کړي دي چې متاسفانه ما په هغه کې ډېر زیات کمیانې ولیدلې. نو زه تاسو ته غواړم چې مخکې د دې نه چې تاسې فورم ډک کړئ، مهم نقاط باید د دې برنامې په هکله باندې پوه شئ چې بیا آینده کې یا د فورم ډکولو په وخت کې تاسو ته ستونزه نه او تاسې د دغې د فورم ډکولو لپاره ښه ریسورس ولرئ. دغه فورم په هکله باندې دغه رهنمود 36 صفحو کې نشر شوی دی. ما دغه ټول 36 صفحې لوستلې دي، د مهم نقاط تاسو ته مې رایستلي دي. هغه مهم نقاط دا دي چې تاسو باید هغې ته توجه وکړئ. دلته وګورئ تاسې دا هغه مهم یا امپورټنټ پوینټس فار دی DV یا ډایورسټي امیګریشن ویزا لپاره کوم یو دي. اول دا په دویم صفحه کې که چیرې تاسې لاړ شئ وګورئ کوم هیوادونه دې لپاره نشي کولی چې دې ته اپلای وکړي، او کومه سویه باندې په شپږم صفحه کې تاسې دلته ګورئ چې ما لیکلی دی چې د پیج نمبر 6 ایجوکیشن لیول ستاسې تحصیلات یا کار باید څومره وي، او لسمه صفحه کې وایي چې ستاسو عکس چې اخلئ د هغه سایز باید څومره وي، او تاسې الیجیبیلیټي بریک ډاونز باید څه شی کوم شیان ضرورت دي. شپاړسم پیج کې وایي چې ډیټ آف کمپلیټینګ د فورم په کوم تاریخ کې باید دغه فورم بندیږي او په کوم تاریخه پورې دا باید تکمیل شي چې د نومبر یعنې د بل میاشت 5 تاریخه پورې دی. لوکیشن فار سبمیټینګ د فورم د کوم ځای څخه تاسو کولی شئ چې دغه فورمونه ډک کړئ، البته د هره نقطې د دې نړۍ څخه. ویچ فیملی ممبرز د کورنۍ کوم غړي کولی شي چې په 10 صفحه کې دی د کورنۍ ښځه او ماشومان، او یا که ښځینه وي نارینه میړه او د هغه ماشومان. په 20 صفحه کې مهم معلومات دي چې تاسې که چیرې زه نور ویزو ته مې مخکې نه مثلا SIV ته P1 P2 یا نور پرول پروګرامونو ته ما اپلای کړی، آیا زه کولی شم دې برنامې ته اپلای وکړم؟ 20 صفحه کې په دې باندې مشخص خبرې شوي دي چې هو کولی شي، او په دې ته څومره وخت ټایم تاسې ضرورت لري چې دا فورم ډک کړئ. 60 دقیقو کې باید دا فورم ډک شي، که نه فورم د منځه ځي، بیا مجبوره سئ تاسې د سره نه ډک کړئ. نو د دې لپاره باید مخکې نه تاسې آمادګي ولرئ. کله چې تاسې دا فورم ډک کړئ تاسو ته ایمیل راځي یا کوم پوسټ راځي، البته هیڅ شی نه راځي، تاسې باید د هماغه کانفرمیشن نمبر له طریق نه تاسې خپل فورمونه چک کړئ چې په 25 صفحه کې که چیرې تاسې لاړ شئ مطالعه وکړئ، هلته ټول موضوعات تاسو ته ویل شوي دي. او د دې لپاره څومره فیس دی په 25 او 26 صفحه کې ویل شوي دي، البته هیڅ نوع فیس نه لري، دا رایګان دی. او کله چې بیا تاسې ویزې ته غوښتلی کېدلی بیا هلته تاسې باید فیس ورکړئ د ویزې البته. او څومره ویزې ایښي شوي دي دا معلوم دی چې 55,000 ویزې او کوم هیوادونه دې ته واجد شرایط دي په 10 صفحه کې. تاسې هر صفحې معلومات چې غواړئ دلته لاړ شئ په دې صفحه کې ولیکئ. مثلا زه غواړم مستقیم 10 صفحې ته راشم چې کوم هیوادونه کولی شي دې ته اپلای وکړي. وګورئ تاسو ته دا راغی 10 صفحه او کوم هیوادونه دي په افریقا کې دغه هیوادونه، دا هیوادونه. اوس تاسې بیا راځئ لاندې په آسیا کې دغه هیوادونه ګورئ. افغانستان په اوله کې دی، متاسفانه پاکستان، هندوستان، بنګلادیش، چین دا هیوادونه په آسیا کې نشته، ځکه خو د افغانانو چانس زیات دی. او همداسې نور ټول کوم هیوادونه چې واجد شرایط دي دلته ورته لیکلي دي. او نور کومې مهمې صفحې چې دي دا بیا تاسو ته راوړم، د دې نه سکرین شاټ واخلئ. دا ډېر مهم دی چې دا باید تاسې ځان سره ولرئ مخکې د دې نه چې تاسې فورم ډکوئ، چې د هر صفحې مطلب او ما آدرس تاسو ته ریفرنس په حیث لیکلی دی.
اوس به موږ او تاسې راشو مشخص د فورم ډکولو لپاره چې دا فورم باید څنګه ډک کړئ. د فورم ډکولو لپاره تاسې به لاړ شئ، خپل ګوګل به خلاص کړئ، دلته به ولیکئ چې ډي وي دغه وګورئ راغی ماته ډي وي لاټري 2026 تاسو به هم دغه شی لیکئ. ډي وي لاټري 2026 هم چې ولیکه تاسې به راځئ الکترونیک به یې اخلي دلته الکترونیک ډایورسټي ویزا پروګرام. این دغه پروګرام به تاسې ځان ته انتخابوئ الکترونیک ډایورسټي ویزا پروګرام. کله چې راغلی کلیک یې کوئ نو تاسو ته راځي دلته اوس تاسو ته ګورئ ویلکم بخش راغی چې تاسې باید دغه ته ګورئ. ما تاسو ته مخکې ویل 80 دقیقې لري، دا باید 80 دقیقو کې ډک کړئ. دغه انټري انسټرکشن دی چې کوم معلوماتو تاسو ته درکړي دي چې څه رقم باید ډک کړئ، دا ما تاسو ته اوله کې تشریح کړه. فوټو اګزامپلز مې تاسو ته تشریح کړي چې 600 در 600 ونیسئ او هغه ډک کړئ چې ځکه وخت ستاسې ضایع نه شي. کله چې دا فورم دلته ډک شو بیا بعد د هغې نه دا تاسو چیکینګ کولی شئ چې هغه مې هغه شارټ نوټ کې تاسو ته ویلي دي. نو دلته به تاسې راسئ بینګ انټري، تاسې به دغه خپل ثبت نام به شروع کړئ. ثبت نام شروع لپاره چې اول تاسو شروع کوئ دغه ستاسو ته کوډ ورکوئ، دا به ورته ووهئ 990 جې غټ جې او بیا 9 دا به څه کوئ سبمیټ یا ورته به دا ور داخل کړئ. وروسته د هغې نه تاسو ته دغسې فورم راځي چې تاسې باید خپل نوم لاست د تخلص او خپل فاست نوم او میډل نیم یو شی په یاد ولرئ چې اکثرا خلک راځي د میډل نیم په هکله باندې خبرې کوي. د افغانستان قانون د ثبت احوال نفوس قانون په اساس موږ او تاسو په خپل تذکیرو کې اسم او نوم او تخلص لرو، نو موږ او تاسو میډل نیم یا منځنی نوم نه لرو. نو دا تاسې همیش کولی شئ چې نو میډل نیم او څوک مثلا عبدالوهاب حافظ زاده نو عبدالوهاب نوم ده، حافظ زاده تخلص ده. یا هم که راځي وایي چې مثلا احمد بلال تمیم، احمد بلال نوم دی، احمد نه بلال. اوس دلته خلک راځي چې احمد جدا لیکي، بلال جدا لیکي، تمیم جدا لیکي. نه، احمد بلال فرست نیم ده او لاست نیم هم څه شی دی تمیم دی. نو همدغسې تاسې به هم موږ او تاسې میډل نیم نه لرو خو د قانون په اساس. فرست نیم به راځي ورته لیکي مثلا چې احمد بلال، احمد بلال، تخلص به ورته ورکوئ مثلا تمیم. دا احمد بلال تمیم دا یې نوم شو. نو تاسې راځئ دلته د دې جنډر یا جنسیت نیسئ چې جنسیت یې څه شی ده میل نر او فیمیل ښځینه، دا نر دی. او په کوم کال کې مثلا په کوم میاشت کې 10 میاشت کې تولد شوی دی او په کوم ورځ 22 د اکتوبر او په کوم کال 2000 کال کې دا ورته تاسې اچوئ. دا ډېر زیات مهم دی. دا ځای ګورئ چې همدغه ستاسې بیا تاسې تشخیصوي چې آیا تاسو واجد شرایط هسته یا که نه. سیټي ویر یو ور بورن، هغه هیواد یا ښار چې ته پکې پیدا شوی، مثلا لغمان دی، احمد بلال په لغمان کې پیدا شوی دی. او اوس چېرته اوسیږي کنټري ویر یو ور کنټري چې چېرته ته پیدا شوی کنټري یو ور بورن کوم هلته افغانستان باید نیسي، لغمان کې افغانستان. نو دلته بیا تاسې راځئ، دا ځای ډېر زیات مهم دی چې are you claiming eligibility based on the country where you were born. آیا وایي تاسې غوښتنه کوئ د دې په اساس چې تاسې په هغې کنټري کې یا هغه هیواد کې تولد شوی هستئ، ستاسې زیږدنه شوې ده چې هغه هیواد زموږ په همدغې لیست کې شامل دی. ځکه موږ افغانستان نیولی، افغانستان د دې لیست کې شامل دی او دا واجد د شرایط دی. که نو ونیسئ باید تاسې هغه هیواد ولیکئ. نو تاسې چې لیکئ هو زه همغه هیواد کې تولد یا ما زیږدنه شوې ده. نو دلته راځي فوټوګرافي ته چې خپل عکس به اچوئ. تاسې باید مخکې د مخکې نه عکس باید خپل جوړ کړئ که نه. تاسې دلته راځئ ریسایز فوټو لیکئ ښه، دې لپاره چې تاسو ته اسانه شي چې خپل عکس برابر کړئ په همغه اندازه باندې. دلته راشئ فری ریسایز فوټو واخلئ، دا وګوره فری ریسایز فوټو. کله چې راغی خپل عکس انتخاب که، عکس چې انتخاب که مثلا دا د بلالک عکس مې واخیسته انتخاب مې که، دیز نه تاسې کولی شئ چې دا ریسایز کړئ، سایز ورته ولیکئ. ما لیکلی 600 پر 600 که نه، دغه 600 پر 600 داسې سایز ده چې دا هلته انتخابیږي. او دغه بیکګراوند یعنې صفحه یې شاته باید سپینه وي،
دې نه باید ښایسته سپینه دا خو ماسې مثال راوړی دی چې داسې عکس باید وي خو د دې نه هم باید سپینې صفحه دلته راځئ څه کوئ ریسایز یې کوئ دا خپله تاسو ته ریسایز کوي اوس تاسې بیا بیرانئ چې موږ عکس څنګه ریسایز کړو چې ریسایز هم که ډاونلوډ عکس دا دی تاسو ته ډاونلوډ شو په ډاونلوډ کې عکس راغی اوس تاسې کولی شئ چې ډاونلوډ نه د احمد بلال عکس خلاص کړئ او ویې ګورئ دا احمد بلال عکس په همغه سایز باندې ریسایز شو او دا راغی اوس بیرته موږ ځو خپل فورم ته چې راغلو دا راځو دلته دا یې موږ فورم دلته چوز فوټو یعنې همغه عکس انتخاب کړئ راځئ چېرته دی دا دی احمد بلال عکس موږ انتخاب کړی که دا نی بیا تاسو ته سور علامه راوړي دا مخکې نه ځي اوس تاسې آدرس غواړئ دغه آپشنل چې راځي په دې معنی انتخابي ده آیا که تاسې لرئ هغه ولیکئ او که تاسې نه لرئ هغه یې مه لیکئ اوس دا آپشنل باندې وخت نه ضایع کوم آدرس لیکم مثلا د احمد بلال آدرس دا دی کوپربکن 3 او LG یا لګنهیت یا د منزل کور نمبر 11 دویم آدرس نه لري سیټي یا ټاون چې دی فعلا د احمد بلال سیټي سټاکهولم دی که نه سټاکهولم دا سیټي ده او کوم ډسټرکټ کې اوسیږي یا کوم منطقه کې دغه مثلا ناحیه کې سپونګا ده زیپ کوډ دغه دی 143 او کنټري کوم هیواد سویډن دی او کنټري ویر یو لیو ټوډے هغه هیواد چې ته نن پکې اوسیږي هغه سویډن دی مثلا د موبایل شماره هم دا دی ما هم داسې یو شماره اچولی دی تاسې هم کولی شئ چې یو بل شماره ولیکئ مثلا 0 دا یو وخت د ما افغانستان کې نمبر دا مثلا آپشنل ده دا نمبر هم دا یعنی اجباري نه دی خو تاسې کولی شئ ایمیل آدرس هم تاسې کولی شئ چې یو ایمیل آدرس ورته ولیکئ د مثال په ډول دا دی ahmad@gmail.com وبخښئ چې ما یو لاس کې موبایل دی یو لاس کې دا لیکم مثلا دا یا ارمانی د gmail.com کار شی دا ما ورته ولیکه دواړه ایمیلونه باید یو شي داسې نه دا ډیر زیات مهم دی چې تاسې کم معلومات هغه لرئ تحصیلات لرئ نو هلته ویلي وو چې حد اقل باید تاسې 12 صنف څخه فارغ اوسئ یا 2 کاله کاري تجربه ولرئ نو ته که 12 صنف نه فارغ یې های سکول ډیګري ورته وهې او تاسې بیا زه همدغسې مخکې دا اوس ډیر مهم دی چې ستاسو هغه مدني حالت څنګه دی تاسې ښځه لرئ که تاسې مجرد هستئ که چیرې مجرد هستئ همدغه یو فورم ډکیږي که چیرې تاسې لیکئ چې زه married and my spouse was not US citizen زه مثلا واده مې کړی دی او زما ښځه د امریکایي سیټیزن نه دی نو که دا ولیکئ بیا تاسې 2-3 فورمونه همدغه د احمد بلال فورم غوندې نور فورمونه هم تاسو ته راځي نو تاسې لیکئ چې مثلا unmarried فعلا لپاره چې زه مجرد یم یا که ولیکئ چې married 3 بچیان لرم باید تاسې number of children یعنې خپل د ماشومانو تعداد به ولیکئ مثلا اوس خو بلال جان مجرد دی لیکئ چې حالت مدني 0 اولادونه لري البته دا فورم همدومره دی ډیر فورم نه ده چې تاسې ورته ډیر پریشانه نه شئ خو اوس که دا موږ مخکې ځو نو دا به کلوزیږي خو که چیرې د دې نه مخکې نه ځو موږ دلته راځو احمد بلال نیسو همدغسې احمد بلال به خیر مثلا واده یې وکړه او دلته یو په خیر الله تعالی دې ورته یو 20 بچیان ورکړي یو 10 زامن او 10 جنکیانې 20 بچیان لري لږ به کم ځای اروپایي ژوند به وکړي دغه 2 بچیان لري یو لور یو زوی دلته به راشئ کنټینیو به ورکئ اوس وګوره at least one date validation error و یو شی تا پکې اشتباه کړی ده دغه سور علامه چې راځي هر چیرته چې صفحه کې تاسې اشتباه کړي هغه تاسو ته ښیي زو موږ تاسو چیرته اشتباه کړی دلته راشئ چې چیرته هم اشتباه کړی دی دا وګوره دغه زپ کوډ موږ 2 ځایه اچولي که نه سپونګا ادرس هم 2 ځایه ورکړی دی نو دا یې ضرور نه دی دا ترېنه تاسې لرې کړئ بیرته لاړ شئ هلته سیو یې کړئ آخر بخش کې یو دلته اشتباه هم کړی و یو لاندې بل ځای کې مغه کړی ایمیل ما تاسو ته ویلی چې ایمیل دواړه باید یو رقم ایمیل دلته هم اشتباه کړه همدغه احمد بلال ایمیل کاپي کړئ بیرته په همغه ایمیل کې اصل کې ولیکئ
او باقی چونه شو احمد اوس صحیح شو. اوس بیرته به تاسې راشئ دا به څه ورکړئ سیف کنټینیو at least one validation error. بیا هم دلته موږ یو اشتباه کړی ده چې دا ده country you must provide zip code for country. یا دا دی نو zip code ورکړئ کنټینیو شټ. د دې نه مخکې باید زه ایډیټ نه کړم، باید دلته راشو چې چېرته مې اشتباه کړی. یا دا وګورئ موږ دغه نوم کې اشتباه کړی و، دغه نوم باید ځکه دا ما سویډني ژبه لیکلی و دا په انګلیسي ژبه باندې ځکه هغه په سویډني کې په انګلیسي کې نشته دی. دا چې تاسې اصلاح کړئ بیرته ځئ دا انشاءالله مخکې ځي. نو وګوره هغه اول پارټ 2 به اوس تاسې باید ولیکئ چې په پارټ 2 کې د بلال بچیان دي که نه، او اوس یې وبخئ ښځې دا وګوره سپاوس نیم. اوس به د ښځې ټول معلومات دلته چې نوم او تخلص همدغه تاریخ د تولد و میل فیمیل او او بیا به د بچیان ورته اچوئ. نو موږ راځو د مثال په طور د بلال د ښځې لپاره مثلا ښځه به د ښځې نوم به یې ګلپاڼه، دا ګلپاڼه او لاس نوم به یې شریف. ګلپاڼه شریف دا او میډل نیم نه لري. په مثلا 9 تاریخ کې تولد شوی د 9 میاشتې 2000 کې دا هم تولد شوی دی. دا چی شی ده؟ دا سپاوس یعنی فیمیل ده ښځه. برډ چیرته تولد شوی دی؟ کابل کې. او کنټري کوم هیواد کې؟ افغانستان. هماغسې د بلال فورم غوندې فوټو به ورته اچوئ. مونږ یو فوټو جوړ کړی دی بیا تاسې مغه خو دلته باید د ښځې فوټو یې راشي که نه. او اوس په همدغه شکل د بچیانو نومونه یې مثلا دا یې دی زوی لاس نیم فست نیم به یې دا یې فست نیم زمری تمیم. دا یې د زوی نوم شو. دیټ آف برډ مثلا 8 تاریخ 8 میاشت 2015 کال. خیا دا زوی دی هلک د میل چیرته تولد شوی دی؟ لغمان کې افغانستان. او همدغسې عکس به د دې به هم انتخابوئ. دا یې د زوی عکس شو. دلته د دویم اولاد نوم به یې ورته لیکئ ځکه هلته 2 بل یو لور به و. د دې لور نوم به یې زرڅانګه او لاس نوم به یې شریف. زرڅانګه شریف. دا میډل نیم نه لري افغانان. دا په 1 تاریخ باندې پیدا شوی دی په 15 ورځ په 2020 کال کې. زرڅانګه فیمیل دی. اول ته زوی او میل ده. زرڅانګه فیمیل دی. پلیس آف برډ په لغمان کې تولد شوی افغانستان هیواد. عکس به ورته انتخاب کړئ. دا یم شو عکس. او دلته بیا به تاسې موږ ځو بل مرحلې ده بل پړاو ته کنټینیو به یې کوئ. کله هم چې کنټینیو که ګوره تاسو ته د اول پارټ راوړي چې اول پارټ دغه کس ده احمد بلال. جنډر یې میل ده. مکمل هغه فورم تاسې دلته بیرته خپله تشریح کوي درته. که چیرته کوم اشتباهي تاسې کولی شئ بیرته لاړ شئ هغه
ځان ته اصلاح کوي. بیا د هغې دویم پارت 2 کې د هغې د ښځې همغه سپاوس نوم یې و، د یو زوی نوم یې او بل هم د دویم چایلډ دلته ګوري دویم چایلډ یا د دویم اولاد نوم یې و. په آخره کې هم تاسې دلته راځئ او ټول عکسونه درست ول دقیق ول. تاسې په آخره کې چی کوئ؟ سبمیټ کوئ. کله چې هم سبمیټ ورکړه وګوره دلته تاسو ته لیکي چې DV 2026 سبمیشن کنفرمیشن، یعنی موږ ستاسو د ډایورسټي امیګریشن ویزا لپاره ستاسې فورم ترلاسه کړه، ریسیوډ موږ ته ورسېده او دا هم سکسس په موافقانه ډول باندې. اوس تر ټولو مهم خبره دا ده چې دغه صفحه باید تاسې ځان سره وساتئ، ستاسې نوم او تاسو دغه کنفرمیشن نمبر. دغه کنفرمیشن نمبر داسې نمبر دی چې تاسې کله بیا 2025 په می میاشت کې تاسې ځئ خپل سټیټس چک کوئ. ګوره کوئ you must return your confirmation number in order to check your entry status. چا سره enter status check کله شروع کیږي؟ 3 د می 2025 تر سپتمبر 2026 پورې. تاسې بیا خپل نتیجه دلته ګورئ چې آیا زه انتخاب شویم او که نه یم انتخاب شوی، ځکه تاسو ته په ایمیل یا په پوسټ کې نه لیږي. نو ځکه تاسې که چیرې دغه خپل کنفرمیشن نمبر دغه چې ده دغه تاسو سره نه وي، تاسې نشئ کولی دلته بیا ځان چک کړئ. نو کله دغه نمبر چې تاسو سره و همیشه کولی شي دا ځان سره چک کړئ. نو تاسې دغه صفحه ځان سره ټوله وساتئ. ځینې خلک پرنټر لري مستقیم پرنټوي او که چیرې پرنټر نه لري نو دا وهئ کنټرول پی، چې کنټرول پی ته راغلی پرنټر ځای کې دلته همیشه پرنټر تاسو راشئ سیو از ونیسئ، یعنی دا سیو که د پی ډي اف په شکل. دا وګوره زه ورکوم سیو از، دا غلطه په پکچرز کې دا سیوومه، دا د پی ډي اف په شکل سیو. دا هم ستاسې کله یې غواړم خلاص یې کړم. وګورئ هېڅ بیخي دا صفحه مثلا قطع شو، زه غواړم دا خلاص کړم، هماغه فورم ته ځم چې موږ مخکې ډک کړه. فورم هم چیرته واچوم؟ دا پکچرز کې دا دی، دا فورم دی. دا هر وخت چې تاسې وغواړئ دا ستاسو فورم کې شته دی، کولی شئ دې نه خپل ایمیل کې واستوئ، ځان سره وساتئ او یا هم همدلته یې ځان سره وساتئ، یا موبایل کې دغه عکس واخلئ ځان سره وساتئ. دا ډېر زیات مهم دی تر ټولو. دا قدرمن هیوادوالو د فورم ډکولو طریقه او شیوه. مهرباني وکړئ خپل له طریق نه دا ټول نور هغه خلک چې دغه ته واجد شرایط دي، هر مسلمان چې د دې هیواد په هر ګوټ کې اوسیږي، هر انسان ورسره شریک کړي. که چیرې په پښتو ژبه باندې پوهېږي دې نه به ګټه واخلي او ما هم خپل په دعاګانو کې یاد مه ساتئ. زه فقط ستاسې یو دعا ما ته فکر وکړئ چې $1,00,000 ما ته راوبخه او نور نو تاسو ته ښه وخت غواړم. زما یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. نور ویډیوګانې چې راشي زه حتما په وخت سره به تاسو ته هغه شریکوم او تاسو به د هغه څخه مستفید شئ. تاسې ټول په الله سپارم، ټولو ته ښه چانس غواړم انشاءالله چې تاسې ټول دغه چانس کې برنده شئ او ښه چانسونه ولرئ او ویزې ترلاسه کړئ. الله مو مل شه، خدای په امان او ښه وخت ولرئ. ښه شپه.